اے مؤمنانو پر تاسو روزي فرض کړای شوې لکه چې له تاسو نه د مخکې پیغمبرانو په پیروانو فرض کړای شوې وي لدینه دا هیله ده چې تاسو کې د پرهیزګاری صفت پیدا شي د څو ټاکلو ورځو روزي دي کله تاسو نه څوک ناروغ وي یا پردیس وي نو په نورو ورځو کې د همغومره شمیر پوره کړي او کوم خلک چې د روزي نیولو وسه نه لري لکه د لوی عمر او دوامدار مرض خاوندان او وینې نیسي نو هغه د فدیه ورکړي د یوې روزي فدیه یو مسکین ته خواړه ورکول دي او څوک چې په خپل مینه څه زیاته نیکی وکړي نو دا د همغه لپاره غوره ده خو که تاسو پوهیږئ نو ستاسو لپاره ښه هم دا ده چې روژه ونیسئ رمضان هغه میاشت چې په هغې کې قرآن نازل کړی شو چې د انسانانو لپاره له سره تر پایه هدایت ده او داسې څرګندې لارښودنې پکې دي چې د سمې لارې ښوونکي او د حق او باطل یو له بله په ډاګه بیلونکي دي له دې کبله څوک چې له دې وروسته دا میاشت ومومي پر هغه لازمه ده چې دا ټوله میاشت روژه ونیسي او که څوک ناروغ یا مسافر وي نو هغه دې په نورو ورځو کې د روژو شمیر پوره کړي الله پر تاسو آسانتیا راوستل غواړي سختی راوستل نه غواړي له دې امله تاسو ته دا طریقه ښودل کېږي ترڅو تاسو د روژو شمیر پوره کړئ شي او په کوم هدایت چې الله تاسو سرلوړي کړی په هغه سره د الله لوی وستایي او شکر کوونکی اوسئ او ای پیغمبره زما بندگان کله تانه زما په باب پوښتنه وکړي نو هغه ته ووایه چې زه ورته ډیر نږدې یم بلونکی چې کله ما وبلی زه د هغه بلنه اورم او جواب ورکوم نو هغه ته ښایي چې زما بلنې ته لبیک ووایي او پر ما باندې ایمان راوړي ته دا خبره هغه ته واوروه کېدای شي چې هغوی سمه لاره ومومي ستاسو لپاره د روژې په شپو کې خپل میرمنو سره یو ځای کېدل روا کړای شوي دي هغوی ستاسو جامه او تاسو د هغو جامه یاست الله ته څرګنده شوه چې تاسو په پټه پټه له خپلو ځانونو سره خیانت کوو خو هغه ستاسو ګناه وبخله او در تیر شو اوس تاسو له خپلو میرمنو سره د شپې یو ځای شي او کوم خوند چې الله تاسو ته روا کړی دی هغه واخلئ همدارنګه د شپې له مخې خورئ څښئ تر هغه وخته چې د شپې د ترږمۍ له تورې لیکې نه مو د شپې د داغه څړیکه تر سترګو شي له هغه وروسته دا هر څه پرېږدئ تر شپې پورې خپله روژه بشپړه کړئ او کله چې تاسو په جماعتونو کې څیله یاست یعنې اعتکاف کوئ نو د خپلو میرمنو سره نږدېوالی مه کوئ دا د الله وضع کړي حدود دي دې ته نږدې مه ورځئ دغه شان الله خپل حکمونه خلکو ته په ډاګه څرګندوي ښایي چې هغوی له ناوړه چلند نه ځانونه وژغوري او تاسو مو په خپل منځو کې یو د بل مال په ناروا توګه خوري او مو هغه حاکمانو ته په دې غرض باندې کوي چې تاسو ته په قصدي توګه او ظلم سره د نورو د شتمنۍ د خوړلو فرصت په لاس درشي په داسې حال کې چې تاسو پوهیږئ خلک له تا څخه د سپوږمۍ د نری کېدو او غټېدو په باب پوښتنه کوي ووایه دا د خلکو لپاره د نیټو ټاکلو او د حج نښانې دي دا هم ورته ووایه چې دا څه نیکي نه ده چې تاسو خپلو کورونو ته د هغو د شا له لوري ننوځئ اصلي نیکي خو دا ده چې انسان د الله له خفه کولو نه ځان وژغوري نو تاسو خپلو کورونو ته د دروازو له لارې ورشئ له الله نه ویریدونکي اوسئ ښایي چې بریالیتوب در په برخه شي او تاسو د الله په لار کې له هغو کسانو سره وجنګیږئ چې له تاسو سره جنګیږي خو تیری مه کوئ چې الله تیری کوونکي نه خوښوي له هغو سره وجنګیږئ هر چیرته چې ورسره مخامخ شي هغوی وباسئ له کومه ځایه چې هغو تاسې ایستلي ځکه که وژل هر څومره بد عمل دی خو فتنه له هغه نه هم ډیره بده ده او مسجد حرام ته نږدې چې تر څو پورې هغوی له تاسې سره نوي جنګېدلي تاسې هم ورسره مه جنګېږئ خو تر څو پورې چې هغو هلته له جنګېدو نه لاس نه وي اخیستی نو تاسې هم بې له کومې اندېښنې هغوی ووژنئ چې د داسې کافرانو هم دا سزا ده
بیا که هغوی منع شول نو پوهیږئ چې الله بخونکی او رحم کوونکی دی. تاسو له هغو سره جنگیږئ تر دې پورې چې فتنه پاتې نشي او دین د الله لپاره شي. بیا که هغوی لاس په سر شول نو پوهیږئ چې له ظالمانو پرته د بل چا په ضد لاس غځول روان نه دي. د حرام میاشتې بدله همغه حرامه میاشت ده او د ټولو حرمتونو مراعات به یو شان برابر وي. نو که څوک پر تاسې تیری وکړي تاسې هم په همغه ډول پر هغه تیری وکړئ. البته له الله نه په ویره کې اوسئ او په دې وپوهیږئ چې الله د همغو خلکو ملګری دی چې د هغه د حدودو له ماتولو نه ډډه کوي.